پیغمبر علیہ السلام مبارک بچے کلا د مشرکانو خلاف خبرې کولې او د هغوی د عقیدو خلاف پې بیانول نو هغوی ته په دې باندې ډېر تکلیف رسېدلو. اوس هم ګورئ بعضې خلک چې حق بیان ورته کوي او هغوی په هغه حق باندې ضد نیولی وي ضد او یو مجمع کې ته دا بیان کوي نو کم خلک چې ضد نیولی وي ته پې ډېر تکلیف وي ګوره چې بس دا استاد د دې خبرو نه اوړي نه. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بچ کله د مشرکانو خلاف خبرې کولې او د شرک د عقیدې مذمت پې بیانولو نو هغوی ته به ډېر تکلیف و مشرکانو ته او خصوصا چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل لا اله الا الله ویایئ د یو الہ جل شانه بیان به فرمایلو نو دی به داسې بوج به پې راغو چې وی دا څه خبرې دا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه بیان کوي. نو یو ځل ورته د مکې مکرمې مشرکان را جمع شول او په هغوی کې غټ غټ سرداران ومو. پیغمبر علیه السلام مبارک له یو ځل راغل او دا یې ورته وی صیب وی تاسو چې کله نه لا اله الا الله آواز کړی ده او دا عقیده مو بیان کړې ده نوې کورونو کې جګړې راغلي دي. پلار د زوی سره په جنګ ده زوی د پلار سره په جنګ ده ښځه د خاوند سره په جنګ ده سخر د زوم سره په جنګ ده ورور د رور سره په جنګ ده. نو کو تاسو غواړئ چې دا جګړه ختمه شي. پیغمبر علیه السلام مبارک خو حق بیان کولو که نه لیکن کم به مشرکو نو موحد سره به جګړه کوله چې پلار به عیسیو مسلمانو او زوی به مسلمان نو پلار سره به په جنګو. څوک به چې د پیغمبر علیه السلام مبارک حمایتي و یعنی موحد به او بل طرف ته به د هغه مخالف په کور کې نو هغه به هغه سره په جګړې و. دا مشرکان والا راغل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او دا ورته وی صیب کو تاسو غواړئ چې دا جګړه ختمه شي وی صیب داسې طریقه وکئ چې تاسو العیاذ بالله وی زمونږ د خدایانو نه غواړئ او مونږ به ستا د یو خدای پاک جل شانه یادولو وی د یو خدای پاک جل شانه نه به مونږ هم غواړو خو وی تاسو دا طریقه وکئ چې زمونږ د خدایانو نه غواړئ. دا څه ناروا وی. کله چې دا خبره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته وشوه چې ته زمونږ خبره ومنه بعضې خلک ګورې دلته هم وایي کچھ لو کچھ دو وایي داسې طریقه وکړه چې خیر ده ته زمونږ منه موږ به ستا منو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د حق بیان دپاره راغلی او تشریف یې راوړی د توحید د عقیدې بیانولو دپاره راغلی وی فرمایل وی مشکل کشا ګوره یوازې الله جل شانه ده فریاد رس یوازې الله جل شانه ده بیماری راوستونکی یوازې الله جل شانه ده او بیماری لرې کوونکی یوازې الله جل شانه ده. ګورئ رونو دا عقیده ګوره زما استام ده او جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارکم بیان فرمایلی ده وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وای کله چې زه بیمار شم
نوې د الله پاک جل شانه ما ته شفا راکوي. او ستانې بعضې مسلمانان ګوره اوس هم کمزوري عقیدو والا ځان لري، غیر الله ته ګورې رونو قسم ته دا په ما او تا باندې فرض دی چې د یو الله جل شانه نه ګورې یوازې امداد غواړو، د بل چا نه غواړو. او دا زوت و نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته د عقیده ښودلې ده چې ګورې فریاد رس، مشکل کوشا، حاجت روا الله جل شانه ده، بل څوک نه ده. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه دا آیت مبارک رواستولو چې ای زما حبیبه صلی الله علیه وسلم تو دی ته وفرمایا انی نهیتو بېشکه ګورې زه منې کړی شوی یم د دې خبرې نه ان اعبد الذین چې زه عبادت وکم د هغې چا تدعون من دون الله چې تاسو د خدای پاک جل شانه نه علاوه بلئ، تاسو ما هغې ته بلئ. زه ګورې د دې نه منې کړی شوی یم، زه موحد یم. یو شاعر وایي توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. الحمدللہ دا د توحید امانت زمونږ په سینو کې هم پروت ده که نه؟ الحمدلله دا امانت زما او ستا په سینو کې هم ده چې زه تو به یوازې د الله پاک جل شانه عبادت کوو، مسجود او سجده به یوازې الله جل شانه ته کوو، امداد به یوازې د الله پاک جل شانه نه غواړو، بل چاته به نه وایو. ګورئ او پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله پاک جل شانه او فرمایل اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایا لا اتبع اهواءکم، زه ګورې ستاسو د خواهشاتو پیروي نه کومه. دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا خو ستاسو خواهشات دي، دا خو تاسو ته نفس وایي، دا خو تاسو د زړه خبرې منئ، خو زه ګورې د خواهشاتو تابع نه یم ستاسو د خواهشاتو. اولی قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، په دغه وخت کې به زه څه شم؟ وښویږم او ګورې بیا به زه په هغې کې نه ومه د هدایت، بیا به د هدایت والو کې نه ومه. دا ګورې کله و حاشا پیغمبر مبارک ګورې پاک ته د دې نه، خو لیکن خدای پاک جل شانه د توحید عقیده هغه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته او فرمایل چې تو ګورې بیان وکړه. او بل پیغمبر علیہ السلام مبارک ته کسان راغل، مخکې دا خبره تیره شوې ده چې موږ ته د کوهي صفا نه سونه جوړه که، او دا ویسے چې تو ځان ته مبارک پیغمبر وای علیه السلام، نو ته دا کار ولې نشې کوی؟ او ستا باغونه ولې نشته؟ او ستا دپاره چینی ولې نه بهیږي؟ مونږ خو وروڼو کامیابي لکه دا اوس هم ګورئ ځان خلک دې ته وایي ښه چې ډېر مال دولت وي یاره بس دا رسېدلی ده. نه ګورئ پیغمبر علیه السلام مبارک دعوت کولو د نبوت اعلان چې او فرمایلو او 63 ساله ژوند د نبوت نه پسې 23 سال تیر کړي دي، لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک په کور مبارک کې وګورئ په میاشتو باندې اور نه بلیدو، یعنی د غریبۍ حالت پو. والله کو پیغمبر مبارک غوښتلې خدای پاک جل شانه څه نه ورکول، خو لیکن رونو دنیا ګورې قسم د کامیابی نه ده. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی وای کو چرته د دنیا قدر و قیمت د الله پاک جل شانه په نزد باندې د ماشي د وزر برابر وي،
نوې کافر ته به ګوره یو ګټوبونه به ویل کړي، خو لیکن دا دنیا خو ما او تا ته چې زه ته په حقیقت نه پوهېږو او به دا زړه کې مو دا راننوتې ده او دې ته کامیابي وایو. نه وروره دنیا ګوره ده کامیابی شی نه ده. کامیابی د الله جل شانه په یاد کې ده، کامیابی د الله پاک جل شانه په منلو کې ده، کامیابی د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په مبارک و سنتو کې په ځان کې راوستلو کې ده. اکو غریب ولی نوی دا کامیاب ده؟ نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې دی دا دمکینې ورکې وی ښه چې ته مونږ ته ځان د پیغمبر مبارک دعوه کوي، پیغمبر علیهم السلام ستا پلانې شی نشته پلانې شی نشته او بیا راته دا وایي چې عذاب به راشي. وی ښه د کم عذاب چې ته مونږ سره وعده کوي نو هغه عذاب راوله. داسې ظالمانو ښه وی هغه عذاب راوله. خدای پاک جل شانه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او فرمایل قل انی علی بینۃ من ربی، او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم چې زه ګورې بېشکه چې په واضح دلیل باندې یما دا خپل رب جل شانه د طرف نه، او وکذبتم به اگر کو تاسو زما تکذیب کوئ، خو لیکن زه ګورې حقیقت کې د الله پاک جل شانه رسول یم. پیغمبر علیه السلام مبارک ته دا ارشاد ده. او دا تاسو چې څه په جلدی غواړئ نه دا ګورئ ما سره نه دي. حکم او فیصله د چا ده؟ الله. ان الحکم الا لله. فیصله نه ده مگر د الله پاک جل شانه ده. کله چې الله پاک جل شانه وغواړي عذاب راولي، او هو خیر الفاصلین، او هغه بهترین فیصله کوونکی ذات ده. نو هغه په خیر او په حکمت باندې پوهه ده چې عذاب کله راولي. ستاسو جلدی چې کومه غواړئ په هغې خو نه کېږي. دې وجې نه انشاءالله 11 پارې کې به راشي. کو دا انسان څومره جلدی کوونکی ده او جلدی غواړي په عذاب کې، او دا خدای پاک جل شانه داسې کولی قسم ده که تو په دې ځمکې ګرځېدلی وې، ته بچي ته شیرې کوې که نه ورته داسې شي، مور ورته شیرې کوي که نه ورته پلانې شي، او همدغه شانتې کېدلی یو به پاتې و نه. خو وروره خدای پاک جل شانه حکیم ذات ته، د حکمت نه ډک ذات ته، هغه ته معلومات ته ډېر شي. خدای پاک جل شانه دا بیان کړی ده.